د مردان په سیمارو یا قدیم کې د کلی د مشرانو په ګڼ شمیر سره یو غونډه وشوه. غونډې ته د کلی د ټولو مشرانو دا وینا وه چې 160 کاله داسې موږ سره د عبدالسلام خان د ځمکې په اجاره وي او خانانو زموږ مشرانو سره دا وعده کړې وه چې ستاسو بچي زموږ بچي دي. ولې نن د خانانو له طرفه دا وینا وشوه چې موږ ته واپس ځمکې حواله کې. په دې موقع د کلي مشرانو وویل چې بالکل موږ د دوی هرې خبرې ته تیار یو، خو ولې دا ځمکې د اجارې په زبردستۍ نه کېږي. کله نه چې دا ځمکې زموږ مشرانو ته حواله شوې وي هغه وخت کې دا شړې او کندې وي او زموږ مشرانو او موږ لس فوټه برعي کړي دي او هغه وخت د دې ځمکو څه قیمت هم نه و چې نن دا ځمکې زموږ د وجې آباد شوي. نو نن دوی موږ سره دا زبردستۍ خبرې کوي. د مشرانو دا مطالبه ده چې خانان دې راشي او ټول کلي سره دې په اتفاق رائے دا خبره حل کی. په دې موقع روړیا ناظم ناصر خان افریدي او د کلي مشرانو پښتونیو سره صدا رنګي وي. د دې غونډې مقصد د څومره مشران چې راغلي دي د غونډې دې هغه باره کې شوې ده چې دې ځای کې موږ د دې ځمکې مسله ده د خورې موزه خوره باندې کې موزه روړیا کې د دې کلي هم دي 2 کلو زمیندار دي د دې دلته کې خانان دي د هغې سره مخکې نه یو هغه را روانو د اجارې خبره وه یو کیس سټارټ و په هغې په منځ کې بیا دا خانان راغله چې یاره موږ تاسو سره روغه کوو به داسې شوه چې موږ تاسو سره په نیمې نه ښه فیصله بس کوو بس دا کیسونه ختمو. دا زمیندار ولګېده هغه کیس یې پرېښوده خو چې کله دا کیس پرېښوده نو هغې داسې کار وکړو چې هغې هغه کیس پرېښی نه و ولاړو یک طرفه ډګري هلته واخېسته. دې خو په تاریخونو ته نه تلو چې به زموږ دې سره فیصله وشوه جبه وشوه. دا خو ټول سپینګري مشران دي او بس په ژبه باندې یقین ساتلو له خلکو پښتانه دي. نو دې وی چې بس دا کوم خان موږ سره دا کومه فیصله وکړه به دې موږ سره وکړه بس په دې زموږ فیصله شوه موږ سره په نیمه فیصله وکړه. خو چونکې خان لګیاو دي د تاریخونو نه واوړېدو دي تاریخونو ته نه تلو دي یک طرفه ډګري پې واخیستی شوه چې د یک طرفه ډګري پې واخیستی شوه نو نن هغې بابت ته خبره راغلې ده چې سبا دې ته سوال جواب شوی دی چې موږ به درنه دا ځمکې اخلو په زور زبردستیا باندې او موږ به خلک راولو دا ځمکې درنه اړو. نو دی بار دی ایز ناظم ماته ویلی شوي چې په دې کې ډي اس پي صاحب هم راته ویلي و سیچو صاحب هم راته ویلي چې په دې کې تاسو جرګې وکړئ په دې کسانو باندې چې یاره دا خبره که په روغوالي باندې وشوه. موږ پکې ډېر مشرانو لیږل په دې کې تقریبا 4 جرګې وشوې. یو جرګه په دې کې د هدروتیم وه چې هغه پکې هم تللی و هغې دې سوال کړی و چې د زمیندارو سره کښېنې خو دا خبره ورسره وکړئ خو دې ورته چولټ انکار کړی چې موږ یې نه کوو. کنی د دې مشرانو ته پته ده په دې کلي کې مخکې هم دا فیصلې شوي دي دا د یو ورځې خبره نه ده دا را روان دي د دې نه مخکې هم دي دا فیصلات دي دلته د وړیا زمیندارو سره په 4 جربو پسې په 1 جرب یې کړی وه خو دا دلته کې یو پرنټ دی په پرنټ یې ورسره کړی و هغې ته یې شاته ځای ورکړه دي زمیندارو پرنټ واخیسته. موږ بار په دې باندې هغه وکړه چې دا اوس هم دی دا وایي چې موږ نه د جنګونو خلک یو نه جګړه کولی شو نه د جنګ خلک یو. خانانو ته دا خبره کوو چې یاره پخوا هم تاسو خانان یې اوس هم یې مونږ غریبانان ستاسو خدمت کې لګیو دا ځمکې مونږ روغې کړې جوړې مو کړې خوږې مو کړې خو خانان درته وایو خو زه دا خبره کوم چې دا خانان دي د نوکرۍ هم د دې شوې وزارتونه هم د دې شو خو دا غریب دا د پاکستان اوسېدونکي نه دي دې ته بس حق نه میلاویږي. بل سړی فیصله کوي په نیمې هم کوي څوک په پیسو کوي خو یو سړی سرکاري نوکري هغه ته پنشن نه میلاویږي. مشرانو دا ځمکې مونږ ته پاتې شوي دي او چې څنګه مشرانو ساتلي داسې به یې مونږ هم ساتو. که په دې کې هر یو تن روانۍ وکړه یا راغله همداسې بس هغې نه بعد بیا ګورو که پکې مرو که پکې هر څه کوو. د نیکه د وخت و پلار مونږ پکې د 100 کالو مړ شوی دی مونږ هم د 60 ته رسېدلو اوسه پورې خورو دا له 7 کاله وشو چې اجارې هم رانه نه اخلي و زبردستي را سره کوي.
نو سوای چې زبردستی نه کوي او راشي موږ سره کین سره کینی څلور جرګې مو پې وکړې هغې ته کېنه ناسته بیا هم ورته د پنځه مې وایو چې راشه کېنې خو کینین را سره نه بس پولیس را باندې راشي او د کلي د مشرانو هم دکه یو خبره چې موږ نه د جنګ یو نه د جګړې یو موږ به مخکې مشران ګڼل او بیا به مشران ګڼو دا زموږ مشران دي لږ دی راشي زموږ دا خبره دی اوري که چېرې زموږ په خبره کې وزن نو چې بیا دې څه هر څه کول ودې کی او د مشرفه کې یو خبره دا مو کړه چې یاره لکه زموږ چې کله دا ځمکې مونږ شروع کړي دي او که ووایې نو مونږ لکه دا نه دي ګڼلې چې یاره دا مونږ یا قبضې پدې کړي یا دغه خو دا مونږ څنګه چې هغوی مور او پلار ګڼي دغه شان دا ځمکې د هغوی سره مونږ دا ګڼي چې دا ځمکې د هغوی دي خو بهرحال دی چې دا کوم خواري محنت کړی وه نو د دې هغوی واده هم کړی وه دوی سره چې څه وخت کې به دوی اجاره ورکوله هغه اجاره هم بیا دوی ته وایي چې اجاره مالې مه راکوئ او دا ځمکې چې کوم دي به دا ستاسو دي دوی سره دا واده هم شوې وه او اوس چې کوم دی نو دغه پکې بیلتون پکې راغی چې دوی وایي چې یاره موږ ته چې کوم دی دا ځایونه خالي کې نو زه به د خپل پښتونیو د طرفه د خپل طرف هم د انسانیت په طور به زه دا خبره وکړم چې زمونږ دا واړه بچي چې کوم دي دوی که تعلیمونه کړي یا که دوی راغټ شوي نو دا ستاسو په دې ځمکو باندې شوي دي او دا مې یو انسانیت دی نو لږ د انسانیت خیال ساتل پکار دی ما یوسف جان له اجازت راکړې د خپل کیمرامین شهاب سره پښتو نیوز مردان